د لیو بخښونکي را په سپېڅلي نامه د هېواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو هېواد خپرونه ده. د دې خپرونې د لارې زه نقیب الله اسحاق ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو یو ځل بیا هم په دې خپرونه کې یوه موضوع راخیسته ده. دا اونۍ موضوع ده چې د روان کال د سنبولیو پر 15مه ښوونیز کال پیل شوی دی په کندهار کې، البته په ګرمسیرو ولایتونو کې. نو د دې ښوونیز کال اړوند به د ښوونځي د زده کوونکو سره، د مسؤلینو سره او د نورو کسانو سره خبرې ولرو. دوستانو د خپرونې په پیل کې یو ریپورټ لرو، خو بیا وروسته نور موضوعات هم لرو. راسره ملتیا وکړئ. کندهار چې د افغانستان له ګرمسیري ولایتونو څخه شمیرل کیږي، په دې ولایت کې نوی ښوونیز کال د سنبلې پر 15مه نیټه رسما پیل شو. په دغه مراسمو کې کندهار والي پوهاند ډاکټر توریالي ویسا د خبرو پر مهال د کندهار معرف د کمیت له لحاظه ښه، خو د کیفیت له امله د ښه کېدو په حال کې وباله. نوموړي وایي د قومي او حزبي نفوذونو لرونکو مشرانو د لاس وهنو له امله په دې نه دي توانېدلي چې د پوهنې په ریاست کې وړ او د فساد سره ضد کسان په دندو وګماري. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې تر 6 کلونو وروسته په دې توانېدلي تر څو د کتابونو د نشتون ستونزه حل کړي. هغه وایي که څه هم یو شمېر کسان یې په کارونو کې لاسوهنه کوي، خو بیا هم ژمنه کوي چې د کندهار د پوهنې بهیر ته به خدمت کوي. موږ په کندهار کې د روان ښوونیز کال په پیل کې د کندهار څو ښوونځیو ته ورغلو تر څو معلومه کړو چې دا مهال کندهاري زده کوونکي په دې برخه کې څومره ستونزې لري او دغه ښوونیز کال د تیر په پرتله څنګه راپیل کړی دی. د زده کوونکو سره په خبرو کې هغوی راته دغه ښوونیز کال د تیر کلونو په پرتله په پیل کې لا ښه وبله او هیله وښوده چې روان بهیر به د کال تر پایه همداسې پاتې سي، ځکه دوی چې له کوره راوځي د همدې په موخه راځي تر څو یو څه زده کړي او د راتلونکي ژوند لپاره یې په درد وخوړل سي. د دوی په خبره تر دا مهاله یوازې د شاګردانو نه راتګ یې زده کړیزې چارې ځنډولې دي، ځکه استادان د هغوی لپاره درسونه په دې موخه ځنډولي چې له هغوی څخه درسونه تېر نه سي او غوښتنه له ټولو کورنیو څخه کول چې خپل اولادونو درسونو ته ولېږي، ځکه ښوونیز کال نور پیل شوی او باید په دې برخه کې بېغوري ونه سي. د دې سره ترڅنګ د پوهنې ریاست مسؤلینو هم له ټولو کورنیو څخه هیله وکړه تر څو خپل ټول کوچنیان په ښوونځیو کې شامل کړي، ځکه په دې سره کولی سي د ناپوهۍ ټغر ټول کړي او خپل نوی نسل د پوهې په ګاڼه سمبال کړي. باید وویل سي چې کندهار په خپل تشکیل کې 450 ښوونځي لري چې تر دې مهاله یوازې 294 ښوونځي فعال دي، چې په دغو ښوونځیو کې 220,000 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي او د 4500 تنو ښوونکو لخوا ورته تدریس کیږي. تر اوسه لا هم د کندهار په لیرې پرتو ولسوالیو کې 150 ښوونځي د بېلابېلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د هېواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایو. دوستانو لکه څنګه چې مو په ریپورټ کې واورېدل، ډېری شاګردانو البته د ښوونځي دا ستونزه درلوده چې دوی ته پر وخت معلمان نه راځي او یا هم په ښوونځي کې نورې ستونزې لري. راوسو د دې خبرې به واورو. زه راغلی یم د کندهار د احمدشاه بابا علي لیسې ته. دلته د څو تنو زده کوونکو سره خبر لرو. راسره ملتیا وکړئ. زما نوم عزیز الله دی، د پلار نوم نورالله د لوی احمدشاه بابا د 12م ټولګي زده کوونکی یم. که راته ووایاست چې تاسو په دغه نوی ښوونیز کال چې پیل شوی دی اوس مهال د کومو ستونزو سره مخ یاست؟ اوس فعلا داسې ستونزه نشته. یو ستونزه چې دغه د شاګردانو نه راتګ دی مکتب ته، او هغه شاګردان چې مکتب ته راغلي هغو ته کتابونه په هغه لومړۍ ورځ ورتوزیع شوي دي. نو داسې مشکلات نشته. د کال سر دی، نور مشکلات داسې خاص مشکلات اوس نشته فعلا په مکتب. څنګه دي استادان پر وخت درته راځي نه درته راځي؟ بلې اوس ټول استادان ماشاءالله د نور کال په پرتله اوس ټول استادان خپل پر وخت سیم ته راځي او شاګردانو ته تدریس ورکوي. ویل کېږي چې تاسو ته نوي کتابونه درکول شوي دي، آیا دغه شوی؟ بلې دا که موږ چېرې دغه کال د بل کال سره پرتله کړو نسبت هغه کال ته دا کال کتابونه پوره دي، ځکه په هغه کال کې ډېری کتابونه زموږ د کم وه او اوس هغه ټول کتابونه موږ ته پوره راکړل سوي. هغه شاګردان چې په هغه اول ورځ کې د رخصتیان چې ختمې سوې چې راغلي دي هغو ته یې ټول کتابونه ورکړي دي. فعلا خو موږ داسې خاص ستونزه نه لرو. مکتبونه مثال چې په اوله ورځ راغلل موږ ته کم شاګردان چې دلته حاضر وو ټول د کتابونه توضیح کړل او استادان هم راځي
تکسیموکات هم وتړل، تکسیموکات مو ولیکل. داسې خاص ستونزه خو فعلا نه لرو. ټولګیوال خو اکثرا راځي او اوس چې دا کال د تدریسي کال نوی شروع شوی دی، شاګردان خو غیر حاضره کې او په آینده کې به انشاءالله راځي. نور هم لامل شاګردانو شاید چې نه خبر او بعض شاګردان کاروبار لري، اخته دي په کاروبار باندې. شنه مې د نور شاګردان سره دا دی چې تعلیمي کال شروع شوی دی، ټول خپل درسونو ته حاضر شي. څنګه چې نن دوامه ورځ د ښوونیز کال د پیل، نو فلحال کومې ستونزې نشته او هیله مو هم دا ده چې کومې ستونزې نه وي د تېرو کلونو په پرتله. او موږ ډېر راضي یو ځینې زموږ د مکتب د مسؤلینو، مدیر صاحب، سرمعلمینو او استادانو څخه. تېر کال په پرتله تېر کال موږ داسې ستونزې درلودلې، مثلا د تېر کال په لومړني ورځو کې د کتابو ستونزه وه چې داسې شاګردان هم پاته وه چې د ډېرو ورځو بعد بیا هم کتابونه نه وه ورته ورکول سوي. بیا د امتحانونو په دوران کې داسې ځینې ستونزې پیدا کېدلې، خو انشاءالله دا هیله لرو چې نورې ستونزې به نه لیدل کېږي په مکتب کې او د هغه به اخرني ستونزې او لکه څنګه چې دا معلومیږي چې مکتب چې شروع هم سي د یوه هفته د شاګردانو شتون نه وي، یعنې لږ شاګردان غیر حاضر او زیاتره برخه یې راځي، خو بیا هم یوه هفته بعده به انشاءالله زموږ د مکتب د صنف ټولګیوال به حاضرېږي او درسونه به وایي سره. ښوونیز کال شکر الحمدلله ډېر ښه پیل شوی دی. کم د کتابونو مشکل چې هغه حل شوي دي، تر یوه اندازې کوم شاګردان چې راځي په هغه ورځ خپل کتابونه اخلي، استادانو ته اوس پوهېږي چې ساعتونه تبدیل شوي دي، راغلي دي، خپل تدریس یې کړی دی، مدیر صاحب هم ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، یعنې هغه کوم مسؤلیتونه چې موږ په مکتب کې زموږ لپاره ترسره کېږي هغه ادا شوي دي. تېر کال هم ښه و، دا ښوونیز کال چې کله که اوس چې موږ اکثره په ځینو مکتبونو کې یوه هفته تر څو چې کتابونه تقسیمېږي، تر څو چې تقسیم اوقات جوړېږي، دا تر دا اوسه پورې ښه و. سږ کال ډېر منظمتره دی نسبت پر اوسه کال. لکه څرنګه چې زموږ مکتب چې دی نوی لیسه سوی دی، نو د پخوا په پرتله نسبتا ښه دی، ځکه پخوا چې کتابونه پر وخت را رسېدل، خو په دا وخت کې که څه موږ دونه ژر امید نه درلودی کتابو ته، بیا هم سر وخت را رسېدلی دي، یعنې ډېر ښه دی. ستونزې خو زموږ د پخوا په شان ډېرې دي، لکه موږ چې د فوټبال میدان نه لرو، د سپورټ زیاتره داسې یا ځینې مضامین دي چې هغه زموږ څخه مسلکي استادان غواړي، یا ځینې داسې دي چې زموږ څخه تجربه یا لکه کیمیا چې د تجربوي لابراتوار زموږ څخه غواړي. خو صحیح دی موږ لابراتوار لرو، خو هغه یا داسې مواد موږ نه لرو، یا مواد کمبود دي، یا مخبله دا لابراتوار کې زیاتره ماشین آلات کمبود دي. اوس خو د مکتب مازې نن درېیمه ده چې شروع شوی دی، نو د تر اوسه پورې خو داسې مکمل ډول نه دی شروع شوی، نو د وخت په تېرېدو سره یعنې را روانه شمه به انشاءالله ټول هم د مقالو د خوا هم د کتابو د خوا او هم د تقسیم اوقات د خوا ټول شاګردان هم سر وخت راځي او هم به منظم وي. زموږ په مکتب کې تر تېر کال ستونزې لږ شوې دي، خو بیا هم ځینې مشکلات شته چې یو خو زموږ په صنف کې ځای کم دی او صنفونه هم لږ دي، او همچنان موږ د اوبو مشکلات لرو او ځینې د لابراتوار صنفونه نه لرو او داسې نور مشکلات شته. تېر کال موږ ستونزې پر دغه پرتله ډېر وې، کتابونه مو هم سم نه درلودل، یعنې ټولو شاګردانو ته کتابونه ته ډېر دسترسي نه کېدی، او همچنان اوس کتابونه لرو، خو ځینې نور مشکلات شته چې موږ مثلا دغه چارې چې هغه لوړپوړي چارواکي چې زموږ مثلا دغه خبرې اوري غواړو د هغو څخه موږ سره مرسته وکړي. موږ په دغه اوسني تعلیمي کال کې تقریبا لاسته راوړنې مو هغه عمده لاسته راوړنې چې په تدریس کې ډېر مفید تمامیږي، هغه یو د کتاب ستونزه وه چې د 6 کاله اخواته د 6 کالو راهیسې تر اوسه پورې دا پاته وه. په دې تعلیمي کال کې موږ وکولی شو چې هغه کتابونه چې ضرورت هغه د اول صنف څخه د 6م صنف پورې پوره کړو. او بل د استاذ نشتون و
چې په ځینو وختو کې به تعلیمي کال په جریان کې به د خلکو غږ پورته کېدی چې استاد نشته او استادان نه دي آماده و دا خبرې به کېدې. موږ مخکې در دې چې تعلیمي کال شروع شي د 938 نفرو څخه مو امتحان واسي په هغه کې تقریبا 850 نفره کامیابه سوي دي او انشاءالله دا به ژر استخدام او تکرر چارې به پیل سوي دي خو ژر به مکاتبو ته چې خلا پشکې موجوده وي ورته معرفي کړو. د نویو شاګردانو په جذب کې په شمول کې زما د اولیاو څخه هم دا غوښتنه ده، د ملا امامانو څخه، د قومي مشرانو څخه، شپین ږیرو څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی هم لاس په کار سي او د خپل د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلو او بانډو کې په خپل محل کې په خپل کلي کې دا عملي کړي او دې ته زمینه برابره کړي چې شاګردان مکاتبو ته ولاړ سي. ولې یو تعداد ستونزې چې ما ته په دا 2 ورځې کې د شمول په اړه باندې را رسېدلي دي، ځینې اولیاو مشران خپل اولادونه چې مکتب ته بیایي د مکتب سن یې نه وي پوره کړی، هلته فشار اچوي چې پر هغو باندې دغه کوي چې دا راته شامل کړي. ولې هغه الکان یا هغه بچان چې د مکتب سن یې نه دی پوره هغه په سنوان باندې دلته موږ لایه لرو، لایه وظایف لرو او ځینې نور داسې ستونزې دي چې هغه موږ ته مقررات او اصول موږ ته اجازه نه راکوي. د اولیاو سمې دا غوښتنه ده چې په دغه شکل زموږ سره همکاري وکړي او هغه شاګردان یا هغه کوچنیان موږ ته راولي چې د مکتب سن یې پوره کړی. بل ما د خپلو مکاتبو سره تماس دا اوس هم نیولی دی. ځینو مکاتبو کې زموږ دغه ټیمونه لږ داسې د خلکو په وینا باندې داسې کارونه یې سست وه چې نن سهار زه په خبر شولم دوی هغه معمولا د پخوا په شان پر 8 بجې باندې چې کله زنګ ول کېږي دوی دلته حاضر وي. ولې زما دا د دې لارې څخه هم وایم او رسمي مکتوب هم نن ولېږم او ټولو مکاتبو او ټول استادانو څخه مې دا هیله ده چې په دغه ورځو او شپو کې چې د کال لومړۍ ورځې دي البته د ټول کال په جریان کې به حاضرۍ ته پابند وي. ولې په دغه شپو او ورځو کې چې د کال لومړۍ ورځې او خلک خپل بچان مکاتبو ته بیایي دوی دې په مکاتبو کې حاضر وي، خصوصا سرمعلم او مدیر د مکتب او معاون د مکتب دا ډېر ضروري دي چې هلته باید وي، د خلکو مشکلات نه وي، خلک په ستونزو کې واقع نه سي. نو د شمول په اړه باندې مو اقدام کړی دی، تر اوسه پورې ښه لاسته راوړنې لرو. نو د شمول په اړه باندې مو اقدام کړی دی، تر اوسه پورې ښه لاسته راوړنې لرو. د وناس په بخش کې تقریبا تر 1500 او زیاتو کم شمول شوی دی چې بیخي 2 ورځې د نوي تعلیمي کال سره 3 ورځې تېرې شوي دي او د ذکرو په بخش کې تقریبا مخکې احصایه د لومړۍ ورځې احصایه 3200 وه، اوس دا ډېره جګه شوې ده، تقریبا د پلان د مدیریت سره چې موږ په تماس کې یو چې هر ورځه دغه احصایه راځي تر 15000 زیاته شوې ده انشاءالله. موږ په مجموع کې دغه احصایه مو یو څه دغسې سره ګډه وډه ده. احصایه مو په دې معنا باندې چې موږ نوي شمول شاګردان هم لرو او دغه هم لرو، پخواني شاګردان یا چې ارتقا کړي د مختلفو صنفو ته هغه هم لرو. موږ دا مهال په عمومي زده کړو کې 68540 انجونې لرو او 1,55,522 دا په عمومي تعلیماتو کې چې بیا برنامه‌واره د هر دغه حساب جلا جلا دی. مثلا اسلامي زده کړې دي، تخنیکي زده کړې دي، تربیه معلم خصوصي زده کړې دي، سواد حیاتي ده، دا بیا هر یو جلا جلا د دغه څخه بیا بیلیږي. نو موږ په مجموع کې چې د کندهار په سطح باندې موږ دا فعلا شاګردان لرو په حدود کې د 2,20,000 تقریبا شاګردان موږ فعلا مکاتب کې لرو. د هیواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایو. په دې هیله مې چې دغه خپرونه به مو په خیر او خوشحالي لیدلې وي. دوستانو تاسو هیواد خپرونه ده چې د هیواد د څپو څخه مو ولیدل، لکه څنګه چې تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کړله. دوستانو په روان ښوونیز بهیر باندې وغږېدلو، د شاګردانو ستونزې مو واورېدلې او د مسؤلینو خبرې مو واورېدلې. په دې هیله مې چې خپرونه به مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. تر یو بلې خپرونې چې زه نقیب الله اسحاق ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، تر لویه بخښونکي را مسپارم. الله په امان ښه وخت ولرئ.